سر که زه فکر وکړم نو تاسو د ادبي میدان شهسوار یې او ستاسو ناسته شهسوارانو سره هم شوې ده لکه که زه د ووایم د نن سبا په دور کې کوم چې د سوشل میډیا شاعران دي آیا په دې کې د هغه مشرانو شاعرانو سرنګ شته یا به راشي او که نه هر چا په جیب کې خپل موبایل پروت دی دا ریډیو هم دی او ټي وي هم دی صحیح صحیح نو په اوسنو شاعرانو کې یو خو دا ده چې کلام پخوا به موږ ولیکو د سیف الرحمن سلیم صاحب د ورځ ما تپوس وکړو ښه جي ما ورته سلیم صاحب دا شاعري د چاپکۍ ولې ده ښه جي نو ما ته ویل چاپ به کوو صحیح خو د دې ټولو خلکو شاعري ورځ په ورځ زیاتېږي او زما کمیږي ښه جي وایي دا څنګه صحیح وایي زه خپل ډایري اړوم راړوم مې کله د شعر وباسم کله د غزل وباسم ښه جي د دا اوسني شاعران چې څه ولیکي د تازه باسات باندې په سوشل میډیا خور کړي صحیح صحیح نو چې خورې کړي نو هغه د خپلې ګوتې پکې هم نه یوالي بیا ولا پکې خلک ګوتې وایي چې دا دې غلط کړی دغه دې غلط کړی نو د دې وجې نه د تنقیدي مرحلو نه تېر نه شي صحیح 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 موږ لکه اکرام الله ګران صاحب خیبر افریدی صاحب زما ډېر ښه دوستان صحیح د موږ به یو بل ته کلامونه تازه چې به مو لیکل نو یو بل ته به ورول صحیح او په یو بل به ښه کلک تنقید کوو چې دا داسې دی دا داسې یو بل ته به ووایي صحیح نو چې کله ستا نږدې ملګری او تا ته عیب وښایسته نو سړی خوشحاله شي چې یاره دا چې ولس ته ځي او ولس پکې عیب لټوي نو ښه دا ده چې د ملګري پکې ولټوه او اوس په دې وخت زه وباسم صحیح صحیح نو تنقیدي نظر چې دی کره کتنه چې دا جاج چې دی دا د ادب دپاره دومره ضروري دی څومره چې د یو باغ دپاره یو بالي ضروري دی چې شاخ تراشي وکړي او څخه بوټي دې وباسي صحیح صحیح